د غرونو په لمن کې یو ښایسته کور و چې په هغې کې یو ښځه خاوند او درې لوریانې وې. جانې من ډېره ښکلې ښکارې. د دې ښځې د یوه لور خپله وه، یوې بندلې وه. دې به د خپل لور ډېر خیال ساته. په بندلې به یې ټول کارونه کولو. بندلې به لا یو کار نه و کړی. دالوهی زروسا او نور کار به هم کې لا شابه. دا بندلې به یې ډېره زیاته ستړې وه، خو مور ته به یې څه غږ نه شو کولی. خپلې لور څه به ډېره مینه کوله. زما ډېره ښکلې پایاري لور ده ماشاءالله. لور به په کور کې ټک کار نه کوو او ټوله ورځ به یې پټه زنګ. ګلالۍ به چې کله پلار سره ملاو شوه، زما بچه متلاسه هم اونا کرل د مینې. پلار به په ګلالۍ ډېر خفه کېده. ګلالۍ به په دې خوشحاله وه. زه په دې ډېره خوشحاله یم چې تاسو ما ساري ډېره منع کوئ. پلار به دا ډېره ستړې ولیده. پلار به پرې ډېر خفه کېدو، خو پلار یې ډېر زیات ناجوړه و، نو څه غږ به یې نه کوو. مور به یې په دې باندې په زوره کارونه کولو. په خپله به یې هم سره ګوتې نه وړې. لور به یې ټوله ورځ شیشې ته ولاړه وه، یا به یې په سپټال زنګله او د خپل خور سره به یې امداد نه کوو. ګلالۍ چې په پلار سره ناسته وه، پلار ورته وی چې زه کمزورې یم، پیسې نه شم ګټلی. نو ګلالۍ ورته وویل زه کوشش کوم ستا علاج دپاره پیسې وګټمه. مور یې ورته پټ غوږ ایښی و. دا خبره یې واورېده، دا یې یو شیطاني ایډیا راغله. ژر یې منډې کړې. لږ ساعت پس ګلالۍ کمرې ته لاړه. هغې ته یې ووی ښار ته لاړه شه، خانانو کره کار خدمت کوه، ډېرې پیسې به وګټې. ګلالۍ ورته وویل چې صحیح ده. ګلالۍ خور ته وویل چې زه ځم چاکر مزدوري وکړمه، ته دا بابا خیال ساته. ګلالۍ روانه شوه او پلار له لاړله. چې څوک درانه مداد طلب کوي نو انکار مه خو مداد یې کړه. ګلالۍ ته هر وخت پلار نصیحت کو چې څوک د امداد طلب وکړي، امداد د سره کوه. ګلالۍ د پلار نه رخصت واخیستو. په روانېدو کې مور ته وویل چې د خوراک دپاره ځان سره څه وړمه. نو مور ته یې بوټه واخیسته او د خوراک دپاره یې څه ورنه کړو. دا د کور نه روانه شوه. په لاره باندې تله ډېر مزل یې وکړو. په لاره کې ورته یو تنور مهیله ورغی. تنور ورته وویل چې زما د راړونه بند که، زه ستا په کار راشمه. هغه تنور دې په هټو لیو کړو. بیا تله مهیله یو اوچ بوټي ورغی. هغې بوټي ورته وویل چې زما جرړې ګوټ که، زه به ستا په کار راشم. هغه جرړې ګوټ کې بیا روانه وه. ډېر مزل یې وکړو. نو په دې کې یو وچه ونه مهیله ورغله. ته یې اواز وکړو زما د دې تنې نه دا اوچ ښاخونه مات که، زه به ستا په کار راشمه. دې د هغې نه اوچ ښاخونه مات کړه. دغه شان روانه وه چې یو سپی ولیدو، ډېر ښه ګنده و. هغې یې ولامبو، پاک یې کړو. بیا روانه شوه. په لاره کې کوهي مهیله ورغې. ډېر زیات ښه و. کوهي ورته وویل چې زما صفایي وکړه، ولې په کار راشمه. د کوهي باندې لګیا شوه. هغې صفا کړو. دغه شانو ټولو څیزونو چې مدد وغوښتو، ډېر ټولو څیزونو مدد وکړو. مخکې روانه وه. اخر دا د پریانو کور ته ورسېده. پریانو ورته وویل چې د 2 کمره صفایي کوه، 8 نمبر کمرې ته به نه ځې. او بس دې صفایانې شروع کړې. ټول کور کمرې به یې صفا کولې، خو یوې کمرې ته به نه تله. یو کال تېر شو. پریانې وله رالې. ګلالۍ ته یې ویل چې نن در باندې 8مې کمرې سیر کومه. ګلالۍ سره ټولې پریانې لاړې. چې ګلالۍ کمرې ته لاړه، هغه د سرو زرو ډکه وه. پریانو ګلالۍ ته وویل چې د دې نه څومره سونه اخیستی شي، هغه ځان ته واچوه، واخله او په چوټۍ کور ته لاړه شه. ګلالۍ ډېره خوشحاله لنډه یې بلا شي کالي واچولو او کور ته را روانه شوه. ډېره خوشحاله په لاره را روانه وه. په لاره واله تنور مهیله ورغی. تنور واله ښکلې ګرمه ډوډۍ ورکړه. تنور یې شکریا ادا کړه. بیا را روانه وه. کوهي له راورسېده او کوهي هم واله تازه اوبه
بور کړې هغې وڅښلې بیا را روانه شوه په لاره والا اکه سپي مخې له ورغی سپي ډېر خوشحاله و د ګلالۍ شکریا یې ادا کړه او بیا کور ته راغله چې مور ورته وکتله چې ډېر د سرو زرو کالي اچولي وو مور یې اسلامي سترګې روباسلې او ډېره حیرانه شوه ګلالۍ پلار له لاړه پلار ځان ته رانږدې کړه پلار یې ډېر زیات خوشحاله شو شکر دی زما لور په عزت کې واپس راله مور یې ډېر د حسد وجې نه منډې کړلې خپلې لور ته یې وویل چې ته لاړه شه اکې محل کې کار وکړه چې ته هم دقه شان د کالو ډکه راشي لور یې روانه شوه لالچ په مخ اخیستي په لاره تله ونې ورته وویل چې له ما دا اوچې سترانګې ماتې کړه دې ورته انکار وکړو دغه شان تنور ورته وویل دې تنور ته ویل د پاکې جامې نه څښه دغه شان ټولو څیزونه دې انکار وکړو د پریانو کور ته ورسېده پریګانو دې ته وویل چې د اوو کوټو صفایي کوه اتمې کوټې ته به نه ځي دې یو څو ورځې د اوو کوټو صفایي وکړه هغه اتمې کوټې ته لاړه چې په اتمه کوټه کې وکتل نو شین لوګي وو ماران لړمانان وو او دې واپس رامنډې کړې مارانو زخمي کړې وه په لارې تنور له راړه تنور والا ډوډۍ ورنه کړه بیا را روانه شوه اوبو کوهي له راله کوهي والا اوبه ورنه کړې دا تږې اوږې کور ته راورسېده په ځمکه پرېوته مور یې لاره راوچټې کړه او ډېره زیاته لور ورته ژړله وینې تبهېدې پلار ورته وویل چې په لالچ کې حسد څه ومومندلو که د کوره دواړه راویستلې وي چې بیا به نه راځئ ګلالۍ د خپل پلار علاج وکړو ګلالۍ پلار یې ډېر خوشحاله و دې دواړه ښه په مزو ژوند تېرولو په دې کهانۍ کې دا سبق دی چې په مشکل وخت کې محنت کولو باندې ښه بدله میلاویږي که ستاسو دا ویډیو خوښ شوي وي چینل سبسکرایب کړئ. Thanks for watching. Allah Hafiz. Bye bye.